إنك أنت العليم الحكيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عزتمند مشرانو او ګرانو مسلمانانو ورونو دوستانو، حضور علیه الصلاۃ والسلام چې څنګه افضل الانبیاء او خیر الانبیاء بټولو پیغمبرانو کې غوره دي او سید ولد آدم د ټولو انسانانو سردار دی او د انبیاء کرامو سردار دی، سید الاولین والآخرین. انا سید ولد آدم ولا فخر. دغه شانداغي امتم په ټولو امتونو کې غوره امت دی. هغه امت چې کوم تاسو مونږ په هغې کې یو مسلمان امت، دا غوره امت دی. دا د الله جل جلاله ډېر فضل او کرم دی. دا امت چې راغی نو تقریبا اویا امتونه پوره شو. دا په ټولو امتونو کې کاملیت هم پکې شته، اکمل هم دی، کمالم وته خدای ورکړی دی او افضلم دی. قرآن شریف کې راځي وکذالک جعلناکم امة وسطا. دا زمون کمال دی چې دا امت من افضل ګرځولی دی. وسط من افضل. زمون شریعت دا ټولو شریعتونو یو کامل شکل دی شریعت کې راغی. پخوا پیغمبرانو په مختلفو زمانو کې په مختلفو علاقو کې نو هر یو کې خپل خپل صفاتو د موقع مناسب احکاماتو، خو د ټولو دینونو او د ټولو شریعتونو چې کوم ښکلوالی دی د ګلدستې په شکل کې هغه خدای پاک حضور علیه السلام له ورکړ. او الحمدلله دغه تاسو زمونږ په دغه شریعت باندې ایمان دی. الیوم اکملت لکم دینکم. دا دین خو مخکې نه را روانو. آدم علیه السلام، نوح علیہ السلام، ابراهیم علیہ السلام، موسی علیہ السلام د دین ډېرې خبرې وې، خو چې د هغې هغه شکل یو کامل او ډېر ښکلی شکل جوړ شو، هغه خدای پاک حضور له ورکړه علیه الصلاة والسلام. د دې وجې نه ټولو امتونو نه مخکې د امت جنت ته ځي. او په یو حدیث پاک کې راځي اهل الجنة 120 صفا. جنتیان به یو شل صفی او تاسو وانتم 80 منهم، تاسو به اتیا صفه د دینه یو صف کې په اربونو خلک
نو 120 صفونه په جنت کې دي او 80 صفونه به د دې امت وي دومره ډېر دي او په یو حدیث پاک کې راځي زما د امت او یا زره کسان به بلا حساب جنت ته ځي بلا حساب د جنت اته دروازې دي او د دوزخ اووه دا یو دروازه پکې د هغه خلکو د چې هغې سره به حساب او کتاب نه وي زه تاسو ما بخلې دې سره به حساب نه وي او د اووه دروازو باندې چې دې سره به حساب وي الله دې موږ په دغه کې راولي وی او یا زره کسان تاسو بلا حساب ځئ داسې مقربین به وي داسې متقیان به وي داسې او پرهیزګاران یې صحابه کرام خو 1 لاک دي دا ډېر زیات دي او هر یو کس سره به اویا زره یو اویا زره کې هر یو کس سره اویا زره دا تقریبا 4 دا تقریبا 4 او 90 کروڑ شو غالبا 70,000 چې په 70,000 کې ضرب کی او د دې نه 4 او 90 کروڑ او دا کروڑونو کې دي دې کې به تابعین تبع تابعین لوی اولیاء لوی علما لوی صلحاء لوی اهل ایمان کامل الله ته نږدې خلق صحابه کرام خو لیک دی 1 لاک سره پاسه دي نو دا به ټول زی دا نور امتونو ته دا نشته الله جل جلاله په دغه غوره امت کې ګرځولیو خو د امت 2 ذمہواري دي یو ذمہواري دا ده چې په خپل باندې کملې د خپل ځان اصلاح وکړي یاره د خدای دا حکم ما نه دی پوره کړی ما خو کلمه ویلې ده ما خو لا اله الا الله وی خو زما جون د کلمې مطابق دی او که نه دی خپل منځ خپل روژه خپل حج خپل زکات تلاوت ذکر واجبات فرائض سنن مستحبات هر درجه ده زما عمل څنګه دی دا به وی چې کوم خدای او رسول غواړي کوم عقیده هغه شان ده کوم عمل ما نه غواړي هغه کوم اخلاق ما نه غواړي هغه ما کې شته او چې کوم قرآن او سنت کې راغلي دی او شریعت کې چې خدای او رسول ته خوښ دي هغه به په ځان کې راولي یوه دویم دا چې نور مسلمانانو ته به د دې دعوت ورکوي او بلنه دې ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر وایي دا د امت کار دی داسې به نه وی چې زه خو به جمع مونځ کوم او تلاوت هم کوم روجې هم نیسم صوم و صلات پابند یم او بس موسی به دین خود عیسی به دین خود موسی په خپل دین او عیسی په خپل دین خلق په خپل کار کې زمونځ او روجې او ډېر نیک یم د خلکو د اصلاح او د دیندارۍ فکر چې دی جنت والا جوړ شي او دی د دوزخ نه بشي دا فکر دی نه نو ته کامل مسلمان نه ذمہواري دې پاتې ده ځکه حضور علیه السلام خو د دې دنیا نه پناه وکړه نو ټیک ته تا خو په هغه ایمان وروړو هغه چې کوم احکامات او تعلیمات دی هغه دې خپل کړ خو د هغه یو کار د نبوت حضور علیه السلام خو د ټولو زمانو دپاره پیغمبر دی که 1920 دی که 2020 دی که 3020 دی که 1020 دی که 2 صدی که 12مه ده که 22مه ده لا پته نه لګي چې قیامت به کله نو د ټولو زمانو دپاره عمومي زمانو دپاره پیغمبر دی دا کالونه مخکې کالونه رستو کالونه هغې خو لاړو دا کار د نبوت به نورو خلکو او د هر مکان دپاره پیغمبر دی هر علاقې دپاره سر عرب نه عجم عرب یورپ امریکا هر بر اعظم چې څومره نوم انسانان دي په کومه علاقه کې هغه ټول په دې مکلف دي ته به د هغې فکر کوي چې دا ښکلي ایمان دا ښکلي اعمال دا ښکلي شریعت زه هغې ته ورسوم باقي هدایت د خدای کار دی خو دا محنت د دې فکر دا به کوي دا د حضور علیه السلام فکر و څنګه هغه پیغمبر شو خو مونځ کوو که نه هغه روجې نه وي هغه ذکر کوو هغه د ایمان خبرې کولې خو نورو ته به رسول چې دې کې دا صفات راشي دا صفات هغې داسې جماعت تیار کړو بس پیښو چې جماعت تیار شو
نو حضور پاک به استغفار ډیر وی تسبیح سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي وتوب علی انك انت التواب الرحیم دا ډیر به وی فسبح بحمد ربک واستغفر اے پیغمبر بس اس ما طرف تر روانه تا یو جماعت جوړ کو دیندارم دی او د دین کار به نور غایبین ته رسي فل یبلغ الشاهد الغائب شاهد حاضر کس به غایب ته دین رسي دا غایب به بل ته رسي ادب امرشي هغه به نور ته رسي دین به جمدی وي چې څوک دیندار شو نور کسان به دیندار کې دی به مرشي جماعت بوي یو طائفه وي چې ابدا نیکه خبره کوي جماعت وي فرض کفایي او که چاونه کټول مجرمان دي چې سړی دینداري او د نور خلقو د دین فکر نه کوي او د عذاب یره ده یو حدیث پاک کې راځي الله جل جلاله یو قوم مجرمانو جبرئیل علیہ السلام ته وې د قوم باندې زبکه واړه علاقه اورېدلې ډېرې نو جبرئیل علیہ السلام ته دلته یو کس دی او ډېر نیک عمل دی او یو نافرمانی ستانه ده کړې یعنی هغه سره څوک وی دا خلق سره دا هغه ازمکه په واړو ځکه چې د دین نافرمانی پکې دی فرایض خلق نه پوره کوي واجبات نه تب خپل غاړه خلاصې بچو ته بوي نوکر ته بوي غو د دین خبره خزه دی ګناه کوي لور دی ګناه کوي بچی دی کوي ګاونډیان دی کوي محله دی کوي ستا کلی کوي ستا وطن کوي ته د خپل وس او د خپل طاقت او استطاعت مکلف چې دی ته دا کار مکه تاسو دیندار شئ دا معنا نه چې وبمني منل خو ابو طالب هم نه کول منل خدای کار دی ابو لهب هم خبر نه منل ابو جهل هم نه منل حضور علیه السلام کوشش کړي الله با ضایع کینا ستا غاړه بخلاصي وی چې ناروا به کېدل د تندې کې کلم نه جوړېدا پدې مواړوي معلومیږي دا چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نیکه خبره خلکو ته کول دعوت او د بدن منې کول د خلکو فکر نه دنیا کې د عذاب یاره د ټیک د یو به جنت ته ځي خو ایمان والو نه کې جنت ته ځي خو دنیا کې به عذابي او په یو حدیث پاک کې راځي د جابر کتا سو د نیکه دعوت نور خلکو ته ورنکم نو لیو شکننا دا خبره نږدې ده چې تاسو به د الله نه دعاګانې غواړئ او قبلېږي به نه یعنې خدای به ناراضه الله جل جلاله به غصه چې خدای ستا دعا نه قبلوي دا څومره د خدای پاک ناراض دی او خفه دی دعوت او تبلیغ دا ضروری دی او فرض دی په امت د هر کس خو چې یو جماعت یې کوي نو هغه عذاب به نه راځي دا بھائی شکل ار زمانہ کې شکل خلق خپل ورپور شي سو کله و پیدل ګرځي کله و بسونو کې ګرځي کله به جزونو کې ګرځي کله به ترتیب یو شانی ترتیب ستاسو اختیار ده لکه زمونږ د دین علم مدرسو کې ا ترتیب ار زمانہ کې په خوا کتابونه نو لیکل شنو بل طریقه وا رساله به ویل یاد باندې به کتابونه لیکل شو مقصود مغه دین علم دی وا کتابونو ترتیب پکې راشي ذکر خو په خوان راغلی دی قرآن کې ذکر کثیرو کوي خو خانقاه والا او نیکان والا وای داسې ذکر او کداسې او کداسې کنه دومره لس ورځې ولګه او څلوېښت ورځې یعنی دې مقصد هغه ذکر دی باقی دا شی مقصود نه ده خو وسایل دي ترتیب سروزه څلوېښت ورځې اوه میاشتې دا ترتیب دی اصل خو دعوت فرض دی خدای پاک فرمای ولتکم منکم امه یدعون الخير خامخا دا خبره دی وی تاسو کې د یو گروه وی ډله منکم تاسو کې مولیان امیان زمیداران ترکانان لواران دکانداران سپینګری تور سپین عرب عجم منکم ټول امت ته خطاب دی دا څنګه چې د یو د ټول امت ته خطاب منکم تاسو نه پولیس والم فوج والم اداروں والم تاجرانم زمیدارانم هر طبقه کې پکار دی یو ډله وای سبا کوي مؤمنان خودي
یدعون الی الخیر دا صحابو ته دا حکم د دین کار دپاره خپل مال او جان او ارس قربان کړي د خدای حکم چې راغی چې دین څه داسې به کوئ به نه د ښځې منل نه د بچو منل او د خدای او د رسول د حکم په مقابله کې د نفس نه منل د شیطان نه منل او که څو غلط شوي دومره توبه وکړه چې بیا هغه خدای پاک ولا نور مقام اوچت کړی نو هغوی ارس جان مال وطن عزت خپل ولی کاروبار ارسې لوږې تندې مجاهدې مزلې مشقتونه زخمونه مرګونه غریبې سختې دومره لیدلې دي لوږې تندې پې څومره دي حضور علیه السلام خندق کې یو طالب ورته خېټه ښکاره کړه یو صحابي د لوږې نه یې کاڼې تړلو مطلب دا چې حضور ولا تسلی ورکړي چې پتا لوګي دی په ما باندې دی نو حضور علیه السلام وته کمیس اوچت کم فکشفان حجرین دو کانی وته وښودل چې دا باندې خو لوګه ده زما لوګه ډبل ده سړی چې لوګي وي نو هغه چاري سسکوره نه شي والی ګنتري خېټه دړ کوي نو کاڼې تړلو چې د هغه لوګې په وجه زه کار کولی شم سو میاشتې کور کې اور نه بلېده خو خدای پاک ته یې ګیله نه کوله چې د دین کار کوو او د ډوډۍ درک نه لګي دوی په الله یقین و چې غریبي د الله طرف نه ده مالداري د الله طرف نه بچې الله خوشحاله په لوږه کې هم زه خوشحاله په سخته کې هم خوشحاله په غریبۍ کې هم خوشحاله په مالدارۍ کې هم خوشحاله که بادشاهي هم خوشحاله که رعیت وي هم خوشحاله که هر څنګه که سفر کې ارزه کې هغه وی چې موږ نه خدای راضي شي الله جل جلاله تاسو موږ نه دا غواړي چې تاسو کې یو ډلې چې په خپل هم نیکانې دویم یدعون للخیر خلق رابلی خیر طرف خیر هغه د خدای کتاب دی او سنت دی او شریعت دی ایک مون روجا دا ټول اعمال خپل اخلاق دا تواضع ده دا عاجزی ده دا قناعت دی دا شکر دی دا د آخرت یاد دی دا د قبر فکر دی دا د جنت تیاری ده دا د دنیا حرص لري کول دی ځان نه چې دا هر څه لر شي دا خو سر ته نه رسي چې سړی یو ګوري نو چې خوشحالي شکر دی د چا کور هم نشته او چې الله یاد نه یاره چې یو بل کور وي 15 بچي مې درې چې 15 بنګلې نورې وي بیا وایي چې د هر یو دوه وي چې یو کرۍ کول او بله نو هغې نه پس به یې وایي چې یو مې پنډۍ کې کور یو پېښور کې چې کله پنډۍ ته ځم هلته به شپه کوم یاره پیرس کې م یو 2 کوره پکار دي او دغه شان هغه لندن کې م یو فلیټ وي دا که 1500 موټرې شي یاره یو 500 نورې پکې چې څوک شکر ګزار نه یا الله د دې لایق نه ماله نور راکړه چا سره 2000 روپۍ وي یاره چې یو 4000 خو وي چې 4 وي او چې 8000 وي انسان خو حریص دی یاره 8000 چې یو لاک خو یې که نه چې موټر سایکل پې خو شوی یاره چې یو 3 لکه وي یو زوړ الټو پې شوی وی وایي چې یو 10 لکه وي نو چې لس شي نو بیا 100 او 100 پسې 50 دی که نه حضور پاک وایي که د انسان د یو غر او د بل غر په منځ کې د سرو زرو دا میدان ټول ډک شي وادي سوات د غرونو په منځ کې چې د علاقې دی ته وادي وایي دا ټول سره زر شي دی به دی وایي چې ما لپاره یو بله وادي وي او چې 2 شي دی چې 4 وي چې 4 وي مړېږي نه دا زړه چې دنیا پکې شي نو په ارام به نه شي خوشحاله به نه چې بادشاه شي به وي چې ټولې دنیا بادشاه شي او 15 کاله اوټونو باندې خو ډېره لږه ده چې یو 10 کاله او چې 10 کاله وي چې 100 کاله شوه دا څوک نه مړېږي دا ځکه د خدای او د رسول په نظر کې دنیا هېڅ شی نه دی دا د ماشي د بڼې نه هم سپک دی ستا زړه کې به د الله دین وي دا خلک زه دیندار شم خلک دیندار شي بس خدای به دنه خوشحاله شي چې خدای ستا شو نو هر څه ستا شو سره زر ستا سپین زر ستا ځمکه ستا مونځ ستا مزېدار ذکر ستا مزېدار تلاوت ستا ښکلی او عمل ستا ښکلی اخلاق ستا ښکلی
تاکہ با خشوع خدای پیدا کی، خضوع و پیدا کی، شکر و پیدا کی، عاجزی و پیدا کی، او قناعت مړه اروا دام ډیر دی، دام ډیر دی. زه دې لایق نیم، زه دې لایق نیم، زه خو بالکل ډیر کمزور یم. او قبر ابم دې ښکلی وي، هم ستا شو، او آخرت بم دې ښي مدیدار حوض کوثر اوبه بس کې د حضور علیه السلام د لاس ښه مدیدار چې پیغمبر علیه السلام خوا کې ولاړ او په پولیس ورات او چې لا بلا حساب ولاړ شي او چې جنت درکې نو میوې هم شته او سرو زرو کورونه سپینو زرو کورونه هر څه به ستا شي، خو لږ صبر غواړي که نه. امت یدعون الی الخیر، د خیر ورته وایي، د شریعت ته خیر وایي. دا د دنیا خیر، د قبر خیر، د آخرت خیر، دا د خیراتو د برکاتو لار ده. وګورئ چا چې د خدای او د رسول حکم منلی دی څومره خیر رسېدلی. ابوبکر صدیق صاحب وګورئ، عمر صاحب، دا اسلامي ملکونه اغیشتي دي مزې پکې تاسو مونږ کوو. دا افغانستان دی، دا پاکستان دی، دا ایران دی، دا عراق دی، دا روم دی، دا افریقا ده، دا ټول هغې دا عربستان دا ټول هغې اغیشتي دي. پوهېږئ هغې د خدای حکمونه پوره کړ، هر کلک ایمان والا. دنیا هم د هغې چا خدای شو، دنیا هم د هغه او آخرت هم د هغه او صفتونه هم د هغې کېږي او د هغې د برکت یې موږ هم خورو. د هاجرې بې بې وګورئ، د خدای حکم یې منه، په شاړ ځای کې پاتې شوه. شاړ ځای کې هلته څو نه بازارو، نه آبادي وه، نه خلکو، نه اوبه وې، نه هوټلو، نه غنمو، نه جوار، هېڅ نه و. وایي بس خدای پاک ویلي د ابراهیم علیه السلام ته وی بس الله امرک بهذا، تاسو ته خدای ویلي دی او ما ته خدای، بس د الله حکم دی. په شړه کې څوک پاتې کېدی شي. خدای پاک زمزم روغ که، هغه زمزم تاسو ټول ناسئ هر چا بس کړي، هغه برکتو څوک د خدای منون کی د هغه جولې خو ډکې شوې او هغه خیر او برکت ټولې دنیا ته ورسېده. معلومیږي دا چې دا دنیا خدای خوراک او څښاک ورکوي، دا د الله د تابعدارو خلکو د برکت یې ورکوي. لا تقوم الساعة حتی یقول فی الارض الله الله، چې الله سره تعلقي، الله سره جوړي، نو خدای پاک څه کوي؟ قیامت نه راولي. وی دا ما سره روغه ده، زه د دې ما دا هر څه د ده دي، دا دنیا نه روانوم، قیامت به نه راځي. معلومیږي دا چې د مذهبي انسان په وجه او د الله والا په وجه او د اسلام او د دین په وجه خدای د دنیا نه تباه کوي. د دین کار ضروري شو که نه، چې ته وایې زه مونځ کوم او دین خلکو ته نه رسوي، زوی د دیندار نه دی، ښځه د دینداره نه ده، محله د دیندار نه دی، کلي کې د دین نشته، ته وکړه کوشش، خدای به درکوي. خلکو له طلب پیدا کړه انشاءالله. دا څومره د تبلیغ د برکت څومره جماعتونه جوړ شو، څومره عالمان جوړ شو، څومره قاریان جوړ شو او د هغې څومره فواید دي. صحابه کرام هسې مکه مدینه پرېښوه، وی ورسوئ بلغ عني ولو آیه، یو آیات به م رسئ، ته به مړی د آیات به هغه کې ابه سلو ته ورسئ، بل به 1000 ته ورسئ. دین به یهودو او عیسایانو هغې د دین دعوت کار نه کو، بس دین ختم شو د هغې، ټوټې ټوټې شو. چا وی 3 خدایان دي، عیسایانو وی، چا وی دغه دی د خدای زوی دی عیسی علیه السلام، چا وی یو دی خو 3 حصې دي، چا پکې یو څه وی، چا وی مریم بی بی خدای ده. دا د دین کار چې نه کو، خدای د دین هم واغشت. تفرقو، دا ټول ټوټه ټوټه شو. معلومیږي دا چې څوک د دین دعوت کار نه کوي او د خلکو خیر نه لټوي، خدای د دین هم هغه دین ختموي. د دې وجه نه که دعوت کار نه، دا ټول خلک به دقه شان سپیره پاتې شي. الله جل جلاله موږ وساتي. تامرون بالمعروف وتنهون وتؤمنون بالله. ایمان به خو راوړئ، ځکه چې ایمان نه دعوت کار نه قبلېږي. ایمان شرط دی، نو خدای شرط به ذکر کړه چې ایمان وي. یو سړی مونځ کوي خو مؤمن نه دی، مونځ یې نه کېږي. زمونږ دا مولیان مسلې کوي که نه، یو هندوی تا سره ناست دی، اوبه نشته، تا هم تیمم وکړو، هغه هم تیمم وکړ، د هغې نه پس ورته ووایي کلمه ووایي، هغه کلمه ووایي، اوس به مونځ فرض دی، دغه تیمم نه دی شوی، اوس به بیا تیمم کوي، ځکه تیمم مؤمن کولی شي. دی خو هندو وخت دی، پوه شئ. ایمان
دا ټول اعمال ال قبليږي چې ایمان یې وسه وتؤمنون بالله ایمان وروړي چې چا الله جل جلاله سره روغي تعلق یو کامل ایمان وي ابد نور مؤمنانو د منظم غم کوي دا یا ساته خدای په قرآن شریف کې فرمایي وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه چې مؤمن وي زول حکومت ورکم دی به د مول نظام قائمي ول خلق مول نه کوي دفتر والا ول مول نه کوي دا کپنه والا ول مول نه کوي دا کارخانه والا ول مول نه کوي دا مارکیټ والا ول نه کوي دا پلازې والا مول نه کوي زما روزګار دی زما ماشینری ده ماشینری د ماشینری غم کې او خدای جسل پیدا کړی دا غي غم نه کوي لدې وجه د هر محکمه مشر هغه باندې ضرور ده چې د خلکو د دین فکر وکړي په خپل موس کوي خو ته مشر خاوند د کور مشر د خزین خاندان خپل مشري په محله کې خپل مشري په کلی کې خپل مشري په ملک خپل بادشاہ وي ابد مون غم کوي د خلکو او دا څه ونه و چې په دنیا ګټاو سټه او د مونږ فکر نشته شریعت نشته دین پکې نشته کلکم مسئول وکلکم علی کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیته د خپل مرتبه مطابق تبا دا کې ستا بچی دي به باقی هدایت د خدای لاس کې خو ذمہواری شته دعوت الی الخير بکې د دې باقی خبره الله پات دا وبو کو ان شاء الله العزیز حقیقی سو قربانی کې کیږي الله دا ډنګي بیماری او دا بل روته د پته نه چې شکل سره سنمونه روته لازابونه دي و باغان دې کیلو کې دومره بیماران دي زنانه په دې نوتیه کې او په دې کیلو کې الله جل جلاله صحت نصیب کړي ټولو دا چوي سورې فاتحه په یو رکعت کې اول وی او سوي چې فاتحه کې آیاتونه پرید نو به مول نه کی صحو وکای سشي دوزلی وای نو صورت کې چې تاخير وشنو خنه نه ما ته خدا مسله نه خدا غریب خاون له زکات ورکوري شنه شي ورکوري چې تا نه سو پیدا دي بچی لوریان نفسان یو چانه پیدا پلار نیکو چې غریبانان نو زکات نشي ورکوري او دویم دا چې خدا خاون له زکات نشي ورکول او خاون خزر نشي ورکول زوجیت معنی دی او ولادت معنی دی پلار نیکه سره اسخه کې نسان اسو بچو سره اسخه کې زکات بنا ورکي خزه باندې نو کریم نشته د پیسو ګټل دا په خاوند دی اوړه بروړي مالګه بروړي ارسه بروړي په خزه پیسې ګټل نشته دا به بس کور سنبالي بچي به سنبالي د بچو تربیت به کوي اخلاق په وته خي نو پیسې ګټل په خاوند دی ځان د لیونه کوي نه چې داسې ګرځي او داسې الا ماشاء الله یو کونډه رونډه هغه استثناءات پکې وي خزه باندې پیسې ګټل نشته خاوند به څه کار کوي قرآن کې راځي وانفقوا علیهن بدی لګاوي اخذ دا وی کنه اقتصادي حالات خراب اقتصاد پتا خو نه نه ساک په خوا کور کې بس تلاوت کو د دین د پاره تلیش زدا کولش تبلیغ کې تلیش ځکه یې کې د خپل ځان آخرت تیاری دی مقصود خرابي آخرت مقصود دی دنیا مقصود نه امدل خاون پیدا کړي که رشتہ دار په واده کې غانې بجانې کوي نو شرکت څنګه دی دا واده سپیره کېږي سره او نه دي زی وسره چې مخکې خبرې نه بسي او که غیر شنو بندي کې او کني شي بندولې نو پړه کې بد غني من را منکم منکرا فلیغیره بيده فزور باندې ختم کې چې سټیټ د سری حکومت کار امر بالمعروف نهی عن المنکر په ډانډې سره دی منکم تاسو کې یو امت وی پولیس والا امر بالمعروف نهی عن المنکر والا سینما بند کړي بالمازه منزل او شړې کنه کوي بس درش په جیل کې تیرې کې چې برابر شي حکومت به امر بالمعروف نهی عن المنکر په ډانډه کوي
او مولیان په ژبه به کوي او که ژبه هم نشي کولی پړه کې به بد ګڼي دا سړی بې لمانځه دی دا کار ښه نه دی او که دی باندې هم بد نه ګڼي زوی دې مونږ نه کوي خفه نه ورته وی او ګاونډیان او وی ورته نه نو د ده په زړه کې اوري عمره ایمان نشته ډېر کمزوره دی مؤمن خفه کېږي په ګناه باندې دا چا لیکلي رور مې وفات شوی دیګ پخومه ثواب رسیږي او د صدقې او خیرات بل اتفاق ثواب رسیږي او دعا هم رسیږي مړو د مسلمانانو اتفاق به څنګه راځي اتفاق به دا راځي چې د خدای او د رسول او د شریعت لمن ونیسي شریعت یو کول کوي صحابه کرام ټول مختلفو یو بل به وال ټکول په کفر کې او به چې اسلام یې راوړو یو بل سره څنګه یو شله خو د قرآن نه معلومه ده صوبه یو کول نشي کولی دوه درې ورځې پس برواني رنګ یو کول نشي کولی ژبه یو کول نشي کولی یو کول اسلام کې دا ښکاره ده افغانستان عربستان ترکستان پاکستان که امریکا کې مسلمانی هر ملک چې وي دغه مسلمان خوښي دا زړه یو وي نظریه یو کول کولی شي جنت کې به دا ټول ولې یو وي ټول به متفقي او چې کافری ستا د صوبې هم دی نو هغه جدا دی جنت کې به هم نه دوزخ کې وي فریق فی الجنة ومقا نظریاتی فریق ایمان والا عمل والا تقوا والا دا ټول به جنت کې ګورئ معلومیږي ایمان یو کول کې جنت کې به هم ټول یو وي جنت کې به جنگ جګړې نه وي بس ایمان قبول که نیک عمل شه د بل خاطر کوه پردی حق مه خوره پردی ماشوم مه تښتوه ګاډی مه تښتوه پیو کې اوبه مه اچوه چې ته پیو کې اوبه اچوې ګاګ به در سره جګړې کوي یو سړي باندې چا دعوه کړې وایي دی پیو کې اوبه اچوي هغه ورته زه پیو کې اوبه نه اچوم وایي نه اچوې بیا قاضي له لاړل عدالت نو ده به داسې چل کوو چې ده به پیو کې اوبه نه اچولې ده به اوبو کې پی اچولې مخکې نه به یې په لوښي کې اوبه واچولې بیا به یې پکې هلته یې قسم وخوړه چې زما دې په الله قسم یې ما په پیو کې اوبه نه دي اچولې هلکه ته خدای له دوکې ور هغه مطلب دی چې اوبه والا پی مه راکړه ده ورته ویل ما چې ته په عمر کې په پیو کې اوبه نه دي اچولې چا ورته یې څنګه پی خو د ډېر نري دي وایي زه پی په اوبو کې اچوم ما خو قسم داسې خوړلو چې پیو کې اوبه نه اچوم زه پیو کې اوبه نه اچوم زه اوبو کې پی اچوم په دې نه خلاصېږي وی جهاز کې مونږ ډېر مشکل دی او دغه خیر چې مشکل نه کېږي نو مونږ قضا کېدو کې ګناه نشته چې بالکل د پرېږدي نه زه هم دی نو اوس بې اودسه خو مونږ نشو کولی دا چا لیکلي دي مزاراتو کې دې قبرونو کې دا پیسې خلک اچي که نه دا چنده کې دا تاګنج بخه شو دې دغه کې دې زیارتونو کې ځای په ځای دا پیسې څنګه دی او دا کوم ځای کې ولګو نو که دا پیسې داسې د غریبانو دپاره راغونډي نو بیا خو ټیک داسې لکه غریبانان یا چاله ورکوي او که داسې چې دا د مړي تعظیم دی نو بیا خو حرام دی عموما د مړي تعظیم دپاره کې خپل کلي جومات کې ورنه اچي لکه جومات له پیسه راوړه جارو اخله بلف واله پکې نه وې راوړه شل خبرې د خور د غریبه ده خورزه د غریبه ده رور د غریب دی ورېږه ګره نو دا دې زیارت لوړي چې ماله خو زیارت سره خو ډېر لوی طاقت دی خدایي او ماله به زوی م راکړي او ماله به ښځه وادم کوم هغه مسله به حل کړي نو دا خو شرک مبتلا دی دغه مردار شی دا به نه خورئ دا به چاله ورکوي که هغه لاړ شي او مالک نه دا به غریبانانو له بلانیت ثواب ورکړي لکه سود پیسې که نه روزي او څوک یې نه خوري غریب له به یې ورکړي خپل یې نشي استعمالولی دې قبرونو له خلک چیلیم بوزي وي دا حرام دي که نه نو که د مړي منښته کوي دا د مړي چې دته نږدې شم او دی به ما له هغه کې زما او د ده تعظیم کوي او عبادت کوي نو دا خو منښته ده منښته خو د غیر الله دپاره ناروا ده او حرام ده دا ګډ څوک نشي خوړی چې حلال شي مردار دی په ډیران به یې غورځوي او که حلال نه وي هغه مالک ته به ووایي راشه د الله په نوم باندې چیلې ورکړه عبادت مونځ به چا دپاره کې الله دپاره چیلې به د چا په نوم ورکې او ته د بابا او زیارت په نوم کې یا تعظیم کې یا غلو کې په تعظیم کې
نو توبه وباسه دی به توبه وباسي هغه چیلې به واپس وایلي دی به چې زما توبه ده زه پېښ شوی نه وم ناپوه وم زه به دا کار نه کوم زه به چیلې الله په نوم خیرات کوم نو بیا دا چیلې خلک حلالولی شي که غریب لی ورکړي او که دی ونه کړ هغه چیلې څوک نه شي خوړی مردار دی او ما احل لغیر الله به خنزیر حرام دی وینه حرامه ده غیر الله په نوم بت په نوم حلاله حرامه ده او د خدای نه علاوه د بل چا اواز کوشي دا د پلانکي بابا په نوم د هغه تعظیم کوي چې دی به د خدای دربار کې ده چې جم دی هغه د عبادت لیق نه و بنده به د خدای عبادت کې که ته به د بنده عبادت کې ته معبود یې که دغه دا خو معبود نه دی د خو د خدای بندګي کوله او ته دغه شان قمقل شي په قبر باندې د سلام طریقه سره سلام طریقه دا چې مقبره ته ورشه السلام علیکم یا اهل القبور او که یو قبر یا السلام علیکم یا والدی السلام علیکم یا اهل القبور وانا ان شاء الله بكم للاحقون انتم سلفنا ونحن داسې وایي اهل قبور په تاسو د سلامي دغه سلام باچ او صورت تلاوت هم کولی شي خو چې دعا کوې نو قبر ته به شا کې او قبلې ته به مخ کې یا الله دا مړی وبخې او دا کاکا مې وبخې او دا ټول مسلمانان وبخې او ما م وبخې قبرستان ته ښځې تللی شي که نه دې کې اختلاف دی حضور پاک خو قبرونه منې کړو زیارتونه اول کې خلکو به شرک او که نه اوس هم ډېر جاهلان کوي څوک ورسونه کوي څوک قبرونه پخې قبر پخول خو ناروا دي نبی علیہ السلام د قبرونو پخول نه خو منع کړی ده نو چې منع کړی ده هغې کې به ثواب څنګه چې ته پې سنگ مرمر لګې دا د عیسایانو طریقه ده مسلمانانو ځان غوږونو کې بوجې اچولي دي هلکه خپل غریب له یو کمره جوړه کړه یو مدرسه کې څه جوړ کړه کلي کې یو لار جوړه کړه د هغې به ثوابي یو کوین جوړ کړه هغې به ثوابي یو بل چاله غریب سکارو کا جماعت جوړ کړ نو چې قبر پخې نو هندوس ټول خدای ناراضه ځکه چې د خدای رسول قبرونه په خول منې کړي دي دا د عبرت ځای دی بس د خاورو دی وي کاڼي پکې یا باجري نارغه کوتکاڼي یو نیمه لیشت دوه لیشت داسې دومره اوچتي ساده قبر غلاف پې نشي جوړ دا ټول دا قمقل کوي دیندار دا نشي کوریا دی ځان چپ کړی دی بس خزه نشي تللی ځکه خزه قبرونو کې بے صبري کوي او کله سجدم کوي او کله دغه شان بابا مال ادا راکا او بس پتا به کېږي او ته به د خدای دربار کې داسې د خدای نه په زور ما جنت ته بوځې خدای دربار کې د چا زور چلیږي نو اکثر شرکم کوي او اکثر بدعتم کوي جزفزم کوي ویختم شو کوي ځان ببره کوي خزه قمقلم دی نو خزه دی نزي او که داسې ښځه چې خپل لنډ قبر یو سنجیدی په زړو جامو کې او هلته اختلاط او ګډوډوالی د سړو ښځو نه نو بعضې عالمان اجازت کوي داسې لنډ قبر یې سفر نه دویم د خپلوانې د پلار د خاون یا د زوی خور یې خښې مور یې خښې دریم دا چې داسې د جلوس په شکل کې به نه ځي بدرې ښځې ساده لاړې شي هلته سړیم نه وي هلته بدعات او خرافات او عرسونه او میلې او ټیلې او ځلوبې او کبابونه سیل سپاټې نه وي داسې نه چې عرسونو له به ځي دا چا لیکلي وقف قبرستان کې سړی کور جوړولی شي او کارخانه او د پولیس تاڼه پکې جوړولی شي نه قبرستان چې وقف شو صرف به پکې مړي ښخی بس که خالی وي نه پکې پولیس تاڼه جوړولی شي نه پکې څو کارخانه جوړول شي نه پکې پرایمري سکول جوړول شي نه پکې دکان او کوکه لګول شي او نه کور پکې جوړول شي دا تصرف ناروا دی وقف اخو د جماعت کله سړی خپل قبرستاني ذاتی پلاټ او هغه کې قبرونه مې او خالي ځای دی او دې پکې یو دکان جوړ کړي او یو پکې کور جوړ کړي د وقف نه خپل ذاتی مقبره عام مسلمانانو د پاره وقف نه نو به پکې کور جوړ شي قبرونه هم ته وخږي شي دا مړي ته وباسي په بکس کې واچي بل ځای کې او د ازمکه خرصول شي چې ذاتی مقبره وقف نه خلک وایي زه پکې پلان نه کا خخو پلاټي به سو مړي خخ شو هغه ته وباسي بل ځای کې خخ کې هغه ټو کې خوري کنده وباسي او د ازمکه خرڅ کیا مارشه کیا دکان پکې جوړ کیا تاڼه یا پولیس دا به کولیش قبرونه روانول څنګه دي چې ډیره موده شوي نو تنګي مقبره نو قبرونه روانول شي
هغه اډوکې ته روباسي هغه لږ ځای کې ښخ کړي لکه عربو کې وګوره جنت البقیع کې جنت المعلا کې هغه زاړه قبرونه روباسي عزت سره خاص کسانی کاریګری هغه اډوکې دی خوا کېږي بل یو قبر کې شل اډوکې د قبرونو لږ لږ پاتې نو زاړه قبرونه چې ځای نه او ضرورت یې نو روانول شي او دغه خپل دغه ستا خپل پلاټي روانول شي هغه کې اوس هغه وباسل ته خخ کې دلته پکې سړک جوړه یا پکې لار جوړه دا کول شي مړې وکل څنګه دې مړې وکې شي چې پردیس مکه کې خخ هغه وي زمون پټي کې دې مړې خخ کړې دې موږ نه تپوس نو کړې موږ نظمکه کې سکولی شو نه خرصولی شو یا اسه نو پردیس مکه کې په اجازه ته چخخي وقف کې نه پردې پټي کې یا پردیس مکه کې نو مړې وکې شي یا په مړې باندې سیلاب راشي د پټي سین کټینګ شروع کو دلته مړې دي صحابه کرام بعض داسې شي دي د سین غاړه خړ غاړه به خړ براغه کنه د سین خوځه بدلی را بدلی نو چې خپې به ښکار شي یا بل نه به اوخ قاری کې فتح الله صاحب د نمک منډه د هغې تر صاحب الحق جی صاحب او وفات شوی د هغې ته دعا کوو چې خدای پاکه وبخي د تبلیغ اجتماع ده 4-5 باندې یوه اجتماع ده د 1/4 حصہ پاکستان او نیمه بیا بل هفته کې ده هغې لپاره دعا وکړئ چې خدای پاک دغه دواړه اجتماعات عافیت سره وکړي او الله پاک خیر سره او د هدایت رڼا ته خوره کړي او ټول جومات زه به تبلیغ بیان بلې جمعې له بیا کوم انشاءالله الله باندې محفوظ وساتي قل او کل کې فرق نشو کولی قاری صاحب سره کوشش وکړه چې قل ټیک او چې نه ټیک کېږي نو کېږي موږ نه ماتي چې وسته نه سړی له سبق نشي یادې دی هغه صرف سبحان الله مسکوري سبحان الله سبحان الله الله اکبر الله اکبر دا مدرسې ته راولېږل او دس کې شک شي نو څه حکم دی شک داسې چې یقیني دی نه او دس ته یقیني کړي الیقین ان الظن لا یغنی من الحق ظن په معنا د شک دی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا شک یقیني او دس نه ماتي تا جامع پاکي ته یې کې دي شي پلیتی کې دي شي پلیتی نو په دې شک باندې خو نه پلیتیږي یقیني شي یقیني او دس تا کړو نو په شک نه ماتيږي شک دی ته وي تردد ته وي فیصله نشو کولی او که یقین دی چې معنا بادو تیری یا ما او دس مات یا مې دغه شو نو یقیني به خو ماتېږي یا ځوانې غالبي دا د طلاق مسله د مدرسې کې چې یو زنانه د طلاق غواړي که شوهر ورته وایي څه ایډز بیماري ده پې مرداره مسله راولېږي خاوند ښځه د طلاق ورکولی شي ضرورت یې او د هغې حق نشي پوره کولی طلاق خو د خلاصي او جایز لار ده چې پوهېږي چې د ښځې حق نشم پوره کولی یا ښځه د خاوند حق نشي پوره کولی او دوزخ ته پیسم او خدای او رسول خفه دی او نو بس بیا جدای کېدی شي چې کله یې بله لار نه الله جل جلاله تاسو زمونږ د راضي شه الحمدلله رب یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا الله مونږ ته بخښنه وکړي او زمونږ توبه قبوله کړي ته تواب او رحیم یې په دې عمل رحم وکړي په ټول امت محمدي رحم وکړي اللهم اغفر لامت محمد اللهم ارحم امت محمد اللهم تجاوز عن امت فتنون مساته د شریرانو د شر نه محفوظ کړي دا مسلمانان پریشانې نه بې اطمینانۍ نه او بې دینۍ نه مونږ ټول بچ کړي ډېر ګناهګار یا الله د ګناهونو نه زړه تور کړي او نیک عمل شوق او جذبه او پیاس او شوق هم پیدا کړي چې شوق وي او جذبه وي نو خدای پاک ورته نصیب کوي او چې د ګناه نه کرکه وي نو خدای پاک یې بچ کوي الله موږ ته په خپل حفاظت کې واخلي وصلی الله تعالی